او له نیکه خور هلته نه ترې لاړه شي او بیا نیکه په پوړو باندې د ختلو کوشش کوي. خو له نیکه خور هلته کې د چکي په مخ باندې یو پوټکی ګوري او دا هغه پوټکی اخوا کولو کوشش کوي. دغه پوټکی اخوا کولو په دوران کې دا هلته کې د دې په مخ باندې څه ټانکې ګوري. چکي دلته کې خبرې کول چالو کی او د نیکه خور ته ځان وښیي او ورسره په لاس کې چاړوي. چکي دغه جنۍ ته دا خبره کوي چې ستا سترګې ستا مور سره ډېرې زیاتې ملاویږي او داسې ویلو نه پس دغه شانتې دا په چاړې باندې دا په سترګه ووښي. بل خواته کې نیکه پیله چت ته ځان رسوي او هغه اوس هم په پوړو کې وي او پیله هلته کې دغه جنۍ سترګه رالړه کېږي او هغې نه پس له هغې ټول جسم هم لاندې رالړه شي او هغې پسې شاته چکي هم په پوړو کې را روان وي او د نیکه خواته را روان هم وي. نیکه په منډه کې خپل کرسۍ باندې کښېني او هغه خپل اوښې پسې ځي. هغه دې سړي ته وایي چې چکي د دې خور او هغه جنۍ مړه کړه. هغه سړی نیکه په ګراج کې پرېږدي او بره خپلې لور پسې خیږي. چکي هلته کې په ګاډي کښېني او هلته کې ډېر زیات لوګی پیدا کوي په کوم باندې چې نیکه ساه بندېږي. نیکه هلته کې یو تبرګی راخلي او په چکي باندې اټیک کوي او کله چې هغه سړی واپس راځي نو دا په نیکه باندې شک کوي چې زما ښځه دې مړه کړه ولې چې چکي دلته کې څه حرکت نه کوي او په ارام په ګاډي کې ناست وي او هغه دلته کې نیکه ته وایي چې ته لیونی شوی وي او تا زما ښځه او هغه نوکره مړه کړې ده. نیکه چې کله دا واوري نو په هغې باندې درد راشي او دا هلته کې بېهوشه شي او کله چې په وش راځي نو دا ګوري چې هغه سړي په کرسۍ باندې تړلی وي او چکي کې چې دننه کومه کیمره لګېدلې وي هغه ریکارډینګ دا کولاوي او دې ته دا پته هم لګېږي چې دا هر څه چکي کړي دي او چکي د دې لور کوم ځای کې پټه کړې ده او اوس دې ته هر څه پته ولګي خو اوس د دې هېڅ فایده ونه شي ولې چې چکي هلته کې راشي او دا له نیکه هغه کرسۍ دې ته باندې دیګه ورکړي او هغه سړی په ځمکه باندې لړه شي او په هغه تبرګي باندې په مخ ووایي او ډېر په بېرحمۍ سره یې مړ کړي او بیا هغه تبرګی راخلي او نیکه خواته راځي او کله چې دا په نیکه باندې غوسر کوي هغه خپلې خپې اوچتې کړي او دا په خپو باندې ولګي. د دې پخپو باندې خو یې سم ونه شي او دا هغه تبرګی راخلي او په چکي غوسر کوي او هغې نه سر کټ کوي او چکي داسې ایکټینګ کوي چې دا اوس دلته کې مړ شو. نیکه هم دغه فکر کوي چې چکي اوس مړ شو او هغه په خپلې خپې باندې پټۍ لګوي خو لږ ساعت پس چکي پاسي او هغه سر راخلي او په خپل جسم یې ځان ته لګوي او له نیکه هغه گاډي په تیزه چلی او د چت نه بره لړه کوي او هغه چاقو سره هغه بې لاندې راکوزېږي خو نیکه دلته کې دې نه تا تپوس کوي چې ته ولې زموږ فیملۍ پسې شوې او بیا ورته چکي وایي چې ستاسو له فیملۍ یو دښمن یم او بیا دا فلم په مازی کې ځي کوم ځای کې چې موږ دا چکي ګورو چې یو قاتل و. چکي ساره سره یو پالټۍ کې ملو شوی و او هغې نه پس دا ساره سره مینه کوي او دې دلته کې غوښتو چې دا ساره سره واده وکړي او هغه دې نه پس له ساره خاوند هم مړ کړي او بیا یوه ورځ دا ساره اغوا کړي او هغې تړلی وي او غواړي چې دې ټول عمر تیر کړي خو ساره دلته کې دې ته انکار کوي. ساره هلته کې پولیس هم راغوښتي وي په کوم باندې چې دا ډېر زیات غوسه شي او دا له ساره په خېټه کې چاقو ومنډي په کوم باندې چې ساره د بچپن نه معذوره وي. چکي ورته وایي چې پولیس نه پټېدلو لپاره زه یو کلونو شاپ ته ننوتی و او یو پولیس والا په ما ډز وکړو او زه یې مړ کړم او بیا ما خپل روح په یو ګوډاګي کې دننه کړو او هغه نن زه یم او نن زه 15 کاله پس راپاڅېدلی یم او تاسو ټوله فیملي به مړ کوم. هغې نه پسه ساره دې پسې مسخرې کوي او ورته وایي چې اوسه پورې خو ما خپل دښمن نه دی مړ کړی او هغه اوسه پورې ژوندی دی. چکي چې کله دا واوري نو هغې ته ډېره زیاته غوسه ورشي. نیکه هلته نه منډه کړي او په لفټ کې خپل ځان بند کړي خو چکي هم هلته کې راشي او دا په لاس باندې وخي او دا هغه چاقو له چکي نه ونیسي او چکي په دې باندې اټیک وکړي خو نیکه دې نه چاړه والي او په دې باندې حمله وکړي او دا زخمي کړي خو د دې باوجود هم چکي هلته کې مړ نه شي. دغه دوران کې هغه پولیس والا هم د نیکه کور ته راشي او کله چې دا هلته کې له نیکه اواز واوري نو دا دروازه ماته کړي او کور ته راننوځي. هغې نه پس دا نیکه ګوري چې د هغې په لاس کې چاړه وي او د هغه د وینو کنده وي او دا پولیس دا فکر کوي چې دا ټول مړي نکاح کړي دي. بل خواته کې چکي ډېر په ارامه په کرسۍ ناست وي. بل سیند کې موږ نیکه ګورو چې په عدالت کې ناسته وي او هغې باندې 4 کسانو دعوه وي او هغې باندې دا الزام ځکه و چې هغه چاړې باندې د دې د فنګر وي او دغه شانتې نیکه هلته کې په جیل کې واچوي. پتلو تلو کې نیکه هلته کې ډېره زیاته غوسه شي او چکي ته وایي چې ته اوس ما نه بچ وې او اخر کې موږ هغه پولیس ګورو چې چکي په بیک کې اچولی وي او چېرته روان وي خو کله چې دا په خپل ګاډي کې کیني نو شاته نه په دې څو ګزار وکړي او دې ته مرۍ کټ کړي او دا فلم ختم شي.